افغانستان راشین بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې مې کړه دې جانان افغانستان. سلامونه نیک هیله احترامات هیله د ټول به روغ جوړ او صحتمند وئ. نن ورځې درس ته دوستانو د خوړو یا خوراکي توکو نومونه دي. دا زده کوو چې خوراکي توکو ته څه وایي او په اخره کې یوه محاوره ده چې څنګه وکولای شو چې کله ځو یو دوکان ته او سودا کوو څنګه په الماني ژبه باندې خبرې ورسره وکړو چې دا شی مې پکار دی یا دا په څو ده یا څو روپۍ شولې. راځو په درس شروع کوو. دی لیبنسمیتل خوراکي توکي. دیر افل مڼه دی افل مڼې. دوستانو ما له ارتیکل سره هر یو نوم لیکلی او جمع حالت مې سره لیکلی ده او په څنګ کې مې عکس هم ورکړی دی همېغسې که چیرې بعضې وخت نه ورباندې پوهېږئ عکس یې کولی شئ وګورئ تر څو پوه شئ چې دا څه ته وایي. دی اورانجې نارنج یا مالټه. دی اورانجن مالټې یا نارنج. دی بنانې کیله. دی بنانن کیلې. دی اردبیرې زمینی توت. دی اردبیرن د جمع حالت ده. راځو ادامې ته. دی لیبنسمیتل خوراکي توکي. دی څویول پیاز. دی څویول د جمع حالت ده. دی میلونې خټکی. دی میلونن خټکي. دی توماتې بانجان. دی توماتن بانجانو جمع حالت ده. دیر سلات سلات. دی سلاتې دی سلات جمع حالت ده. دس آی هګۍ. دی آیر هګیانې جمع حالت. دیر رایس وریجې کاین پلورل. دوستانو وریجې جمع حالت نه لري. دی نودل مکروني. دی نودل جمع حالت مکروني. دیر هونیک شات. دی هونیګې د شاتو جمع حالت. دس بروت ډوډۍ. دی بروتې ډوډیانې. دی بوتر کوچ کاین پلورل. بوتر دوستانو کوچ جمع حالت نه لري. دیر کیزه پنیر کاین پلورل دا هم جمع حالت نه لري. دی ورست دا یو رقم کباب غونته خواړه دي نه پوهېږم پښتو کې څه ورته وایي په دغه عکس کې وینئ چې څه ورته وایي. دی ورسته د ورست جمع حالت ده. نو دا چې پښتو کې څه ورته وایي زه خپله باندې نه ورباندې پوهېږم. دی مرملادې مربا. دی مرملادن مربا جمع حالت. ښه درس ادامې ته راځو. دیر فیش ماهیای. دی فیش ماهیان جمع ده. دس فلایش غوښه کاین پلورل. غوښه جمع حالت نه لري. دس رند فلایش کاین پلورل. دس رند فلایش معنا د غوایي غوښه کاین پلورل جمع حالت نه لري. دس هنخن چرګ یا د چرګ غوښه کاین پلورل جمع حالت نه لري. خوږو دوستانو چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو له نورو ملګرو سره شریکوئ تر څو په ګډه سره یو بل ته خیر ورسوو. ښایي درس ادامې ته راځو. دیر کوخن کیک. دی کوخن جمع د کیکان. دی شکولادې کاکاو. دی شکولادن د کاکاو جمع حالت ده. دیر سکر بوره کاین پلورل دا جمع نه لري. دس سالز مالګه. دی سالزې د مالګې جمع حالت. راځو درس ادامې ته.
der Pfeffer مرچ die Pfeffer د مرچو جمع حالت der Kaffee کافه die Kaffees die کافه جمع حالت der Tee چای die Tees die چای جمع حالت das Bier دوستانو بیر یو نوع شراب دی چې د شرابو فیصدي پکې ډیره کمه ده کس کې بوتل شته تاسو وینئ د ویر جمع حالت ده دوستانو که دلته مو فکر کړی بعضې نومونه دي چې هغه د جمع په حالت کې هیڅ تغیرات نه راځي لکه دا بیر داس بیر دی بیر صرف ارتیکل تغییریږي موږ تاسو ویلی وو چې د جمع حالت کې د نومونو ارتیکل همیشه څه شی ده دی د راځو درس ادامې ته دیر واین دا هم یو ډول شراب دی دی واینې د هغه جمع حالت ده دی میلخ شیدې کاین پلورل جمع نه لري داس واسر اوبه او جمع نه لري دی اورنجن سافت د جوس یا د نارنج جوس دی اورنجن سافت دی نارنج جوس د جمع ده دوستانو دغه واین مې ځکه راوړي چې تاسو یې زده کړئ او وپوهیږئ خدای نخواسته چې نه وي چېرته په اشتباه کې وڅښئ تاسو به نه ورباندې پوهیږئ او څښلي به مو ځکه مې دلته راوړل چې چا به درته ثبت کړی شي واین څښې ته به ویلې چې هسې یو جوس ده نو څښلی به مو نو ځکه مې دلته راوړل چې زده یې کړئ نو یوې دا حالت ته یوې دغه داس بیر ده دا دواړه چې دي حرام دي د شرابو یو څه اندازه پکې شته کوشش وکړئ او ورنه جلوګیري وکړئ ښه راځو درس ادامې ته دوستانو د درس په ادامه کې ډیالوګ ده په دې ډیالوګ کې وایو چې څنګه یو شی په دکان کې واخلو فرکویفر دکاندار یا خرڅونکی ګوتن تاګ ورځ مو بخیر کویفر اخیستونکی داسې ورته وایي مشتری ګوتن تاګ ورځ مو بخیر فرکویفر دکاندار ته وایي واس موختن زی څه شی غواړې مشتری ورته وایي کویفر مشتری ورته وایي ich hätte gerne Brot زه غواړم ډوډۍ فرکویفر دکاندار بیرته ورته وایي haben Sie noch einen Wunsch آیا بل څه هم غواړې oder möchten Sie noch etwas یا هم بل څه غواړې ګورئ دوستانو دا جمله په هغه وخت کې تاسو سم ورباندې پوهیږئ چې کله تاسو ډیالوګ په حالت کې خبرو اترو په حالت کې haben Sie noch einen Wunsch آیا کوم بل څه هم غواړئ یا بله کومه هیله لرئ یا بل کوم فرمایش لرئ oder möchten Sie noch etwas نور هم څه غواړئ راځو ادامې ته دا مشتری ورته وایي was kosten die Zwiebeln پیاز په څو دي Verkäufer دکاندار ته وایي die Zwiebeln kosten 3 Franken هغه ورته وایي دکاندار ته وایي د پیازو قیمت څه ده 3 فرانکه ده ist das alles آیا دا ټول دي یعنی همدا دې پکار دي مشتری ورته وایي یا هو das ist alles بله دا ټول یعنی همدغه سودا که نوره هم که دی ورته وایي نه صرف همدا Verkäufer دکاندار ته وایي okay das macht dann zusammen 5 Franken وایي ښه سمه ده دا دواړه 5 فرانکه کېږي مشتری ورته وایي کویفر danke schön مننه auf Wiedersehen تر بیا لیدو پورې یا د خدای په امان Verkäufer یعنی دکاندار هم ورته وایي auf Wiedersehen د خدای په امان دا دوستانو د نن ورځې درس ډیر مهم درس ده مهم لغتونه دي پکې هم ارتیکل ده ورسره هم مفرد حالت ده هم جمع حالت ده نو کوشش وکړئ په صحیح معنا باندې ټول زده کړئ او ویډیو له ملګرو سره شریک کړئ که کوم انتقاد پیشنهاد لرئ کولی شئ د کومنټ لارې را سره شریک کړئ مینه او مننه